أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روکوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې د حکمت نه ډک دي. آیا خلکو ته دا خبره عجیب ښکار شوه چې مونږ هم دا غوینه یو سړی ته وحی ولېګلا چې په غفلت کې پراته خلک راويخ کړي او چې څوک ایمان راوړي هغه ته زیره ورکړي چې دا غوی د پاره د خپل رب سره رښتینی عزت او لوړه مرتبه ده. آیا دا هغه خبره ده چې په دې باندې کافرانو وویل چې دا سړی خو ښکارا جادوګر دی؟ حقیقت دا دی چې تاسو رب هغه الله دی چې اسمانونه او زمکه پشپغو ورځو کې پیدا کړل، بیا د حکومت په تخت باندې کېناستو او د کائناتو تنظیم چلوي. هیڅوک سفارش کوونکې نشته او که څوک سفارش کوي نو هغه به د الله د اجازت نه رستو کوي. هم دا الله ستاسو رب دی، نو تاسو هم د دې عبادت کوئ. نو آیا تاسو به پس د دین هم په هوش کې ناراضی؟ خاص هم هغه ته ستاسو د ټول واپسی ده. دا د الله په خواده ده. بشکا اول پیدا وخت هم هغه کوي، بیا به دوباره هم هغه پیدا کوي. د پاره د دې چې کوم خلکو ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل نو چې هغه لا خپه انصاف سره بدل ورکړي، او چا چې د کفر لار اختیار کړه نو چې هغه ایشیدلی وبوس کی او دردناک سزا اخري، ځکه چې هغه با د حق نه انکار کولو. هم هغه دې چې نوري پړکېدون کې جوړ کړو او سپوږمۍ وزلولا او د سپوږمۍ دا وړېدو او د غټېدو منزلونه ټیک ټیک مقرر کړل د پاره د دې چې تاسو دا غینا د کلونو او د تاریخونو حساب معلوم کړئ. الله تعالی دا هرڅ د لوبو په طرز نه بلکې با مقصد جوړ کړی دی. هغه خپل نخي صفا صفا پیش کوي د هغه خلکو د پاره چې هغه علم لري. یقینا چې د شپې او د ورځې په بدلیدو کې او په هر هغه سیس کې چې الله په اسمانونو او پزمکه کې پیدا کړی دی نخي دی د هغه خلکو د پاره چې د غلط فکر او د غلط عمل نه بچ کېدل غواړي. حقیقت دا دی چې کم خلک زمونږ سره د ملاقات امید نه لري او د دنیا په ژوند باندې راضي او مطمئن شوي دي، او کم خلک چې زمونږ د نخونه غافل دي دا غوي اخري زیبا دوزخ وي په سبب د هغه بدکارونو چې هغوی با د دې خپل غلطي عقیده او غلط عمل په وجه کول. او دا هم حقیقت دی چې کم خلکو ایمان راوړو، یعنی چا چې هغه صداقت قبول کړو کم چې په دې کتاب کې پیش کړی شوی دی او نیک عملونه کول، نو هغوی با خپل رب داغوی د ایمانونو په وجه پسې لار روان کړي. د نعمتونو نه په ډک جنتونو کې با داغوی نه لاندې نهرونه بهيږي. هلته به هغوی داوای چې پاکه ته اے الله. داغوی بدا دعاوی چې سلامتیا دی او داغوی هر خبره با په دې ختميږي چې ټول سنا خاص الله لردا چې پالون کې د مخلوقات دی. الله هم خلق لا د بدای په سزا ورکولو کې هاغمره تلوار کوله څومره چې دا خلق د دنیا د خېګړی په غختلو کې تلوار کوي، نو د دوی د عمل کولو مهلت با پخوا ختم شوی وو. خو زموږ دا طریقه نه ده، ځکه خو مونږه هغه خلک چې زمونږ سره د ملاقات امید نه لري په خپل سرکشي کې د سرګردانۍ د پاره. د انسان حال داده چې کله په دو باندې سخت وخت راشي نو په ولاړه او په ناستا او په ملاستا مونږ ته आवाज کوي، خو چې کله تری مونږ مصیبت لري کړو نو داسې بے پروا تیریږي لکه چې د خپل خراب وخت کې اډو مونږ ته आवाज نه وکړي. د غشان د حد نه د اوریدونکو خلکو د پاره دا غوي عملونه خاصه کړی شوی دي. اے خلکو، ستاسو نه مخکې قومونه چې په خپل زمانہ کې خپه ترقی وو مونږه هلاک کړل. هر کله چې هغوی د ظلم په لار روان شو او دا غوي رسولانو هغوی له صفا واضحه نخي راوړي او هغوی هډو ایمان را نوړو. د غشان مونږه مجرمانو خلکو لا دا غوي د جرمونو بدله ورکو. اوس د هغوی نه رستو مونږ تاسو لا پزمکه کې د هغوی زې درکړې ده د پاره د دې چې وګورو چې تاسو څنګه عملونه کوئ.
او کله چې دوی ته زمونږه صفا صفا خبري اورولې کیږي نو کم خلک چې زمونږ سره د ملاقات کولو امید نه لري هغه وایي چې د دې پځه یو بل قران راوړه یا پدې کې څه بدلی راولا. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما دا کار نه دی چې د خپل طرف نه پدې کې څه بدلون وکړم، زه خو بس په هغه وحی پسې زم کوم چې ماته را لېږل کیږي. که زه د خپل رب نافرمانی وکړم نو ما سره د وی لوی hebatناکي ورځي یره ده. او ورته وایا کو الله داسې کول غوښتل نو ما به هیڅ کله دا قران تاسو ته نوې اورولې او الله به تاسو ته د دې خبر اډو درکړې نوې. اخر د دین مخکي ما سو عمر تاسو په منځ کې نه دی تیر کړي، آیا تاسو د عقل نکار نه اخلئ؟ بیا داغه به زیات ظالم بل څوک وي چې یو دروغ خبره په الله پورې وتړي یا د الله حقيقي آیاتونه دروغ وګڼي. یقینا مجرمان خلق هیڅ کله فلاح یعنی خلاصې نشي موندل. دا خلق د الله نه سیوا داغو عبادت کوي چې نه ورته نقصان رسول شي او نه فائدہ، او وای دا چې دوی د الله په دربار کې زموږ سفارشیان دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا آیا تاسو الله لا د هغه خبري خبر ورکوي چې هغه نه په اسمانونو کې پیژني او نه په ځمکه کې؟ هغه پاک دی او ډېر اوچت دی د هغه شرک نه چې داخله کې کوي. ټول انسانان یو امت وو، رستو هغوی مختلفي عقیده او مختلفي طریقې جوړې کړې او کچري ستا د رب د طرف نه د اول نه یو خبره فیصله کړې شوی نه وي نو په کم سیس کې چې دوی اختلاف کوي داغه فیصله به شوی و. او دا چې دوی وایي چې په دې نبی باندې د خپل رب د طرف نه سنخ ولی نازله نکړې شو، نو دوی ته وایا چې د غیب مالک او اختیارمند خو صرف الله دی. خدنو انتظار کوي، زه هم تاسو سره انتظار کوونکی یم. د خلکو دا حال دی چې مونږ ورته کله د مصیبت نه رستو د رحمت مزا ور اوسکو نو فورن هغوی زمونږ د نخو په معاملې کې چالبازي شروع کړي. دوی ته وایا الله په خپل چال کې ستاسو نه زیات تیز دی، داغه فرښتې ستاسو ټول مکاریان لیکي. هم الله دی چې تاسو په وچا او په لمد کې ګرځوي، نو چې کله تاسو په کشتو کې سوار شئ او په موافق بادونو کې په خوشحالۍ سره سفر کوئ او بیا ناڅاپه تیز مخالف باد راشي او د هر طرف نه د چپو سپېړې شروع شي او مسافران پوه شي چې په طوفان کې گیر شو، نو په دغه وخت کې ټول خپل دین الله لره خالص کړي او داغونه دعاګانې غواړي چې کچریتا مونږ لا د دې مصیبت نه خلاصې راکړو نو مونږ به شکرګزار بندگان جوړ شو. خو چې کله هغه دوی بچ کړي نو بیا دغه خلک د حق نه واوړي او پزمکه کې بغاوت شروع کړي. اے خلکو ستاسو دا بغاوت الټه هم ستاسو خلاف راځي، د دنیا یو څو ورځې مزيدي وای کړئ بیا زموږ طرف ته تاسو واپسی ده. هغه وخت به مونږ تاسو ته اوخیو چې تاسو څه کول. د دنیا دا ژوند چې د دې په نشه کې تاسو مست یې او زموږ د نخونه تاسو بے پرواهي کوئ. د دې مثال داسې دی لکه چې مونږ د اسمان نه عبور اورولې نو د ځمکې پیداوار خګن وشو چې انسانان او زناور ټول خوري. بیا عین په داسې وخت کې چې کله ځمکه خش نشوا او فصلونه خيسته خيسته ولاړو او د مالکانو دا خیال وو چې اوس مونږه د دینه په فائدې اغستلو باندې قادر یو، نو ناڅاپه پر د شپې یا د ورځې زمونږ حکم راغې او مونږه هغه داسې تبا کړله لکه چې پرون هلته هیڅ نه وو. دغه رنګي مونږ خپل نخي صفا صفا پیش کوو د هغه خلکو د پاره چې سوچ فکر والدي. تاسو د دې فانی ژوند په دوکه کې راځي او الله تاسو دارالسلام د سلامتیا کور یعنی جنت ترابلی. هدایت داغو په اختیار کې دی، چاته چې هغه غواړي نو سیده لار ورته خي. کوم خلکو چې د نیکۍ طریقه اختیار کړه داغوی د پاره خ بدله ده او زیات فضل داغوی په مخونو باندې با رسوایی او ذلت نه راخوريږي. هغوی د جنت مستحق دي، هلته به هغوی همیشه اوسيږي. او کوم خلکو چې په دیانی وګټلې داغوی بدی چې څنګه دا هم هغه سی به هغوی بدله مومي. ذلت به پری راخور وي، د الله نه به څوک بچکون کې نوي،
داغوی په مخونو باندې با داسې تیار خوروي لکه چې د شپې توري پردې پری پرتی وي هغوی د دوزخ مستحق دي هلته به هغوی همیشه اوسيږي په کوم ورځ چې مونږ هغوی ټول یوځې په خپل عدالت کې را جمع کړو بیا به هغه خلکو ته چې چا شرک کړي دي وایو چې ودرېږئ تاسو هم او تاسو چې کم شریکان جوړ کړي دي هغوی هم بیا به داغوی د منځنا د ناشناوالی پرده لري کړو او داغوی شریکان به وایي چې تاسو خو زمون عبادت نه کولو زمونږه او تاسو په منځ کې د الله گواہی کافی ده که تاسو زمون عبادت کوو هم خو موږ تاسو د عبادت نه بالکل نه خبره وو په دغه وخت کې به هر سړی د خپل عمل مزه وسکی ټول بخپل حقيقي مالک ته واپس کړي شي او کم دروغ چې د ځان نه جوړ کړي وو هغه ټول به تری ورک شي د دوی نه تاسو کړه څوک تاسو له د اسمان او د ځمکې نه رزق درکوي دا د اوریدو او د لیدو طاقتونه د چا په اختیار کې دي څوک د بیروح نه روح والا او د روح والا نه بیروح راوباسي څوک د دې جهان د نظم تنظیم کوي دوی به ضرور وایي چې الله ورته وایا بیا د حقیقت نه په خلاف تللو کې تاسو پرهیز نه کوئ بس هم دغه الله تاسو حقيقي رب دی بیا د حق نه رستو د گمراهۍ نه سیوا نور څه پاتې شو اخر دا تاسو کم طرف ته ګرځول کېږي اے نبی صلی الله علیه وسلم وګورا دغه شان پنافرمان خلکو باندې ستاد رب خبره رښتیا شوه هغوی به هیڅ کله اونمني د دوی نه تاسو کړه آیا ستاسو په شریکانو کې څوک شته چې په اول ځل پیدا کول کوي او بیا هغه دوباره هم پیدا کوي ورته وایا هغه صرف الله دی چې په اول ځل پیدا کول هم کوي او هغه دوباره هم پیدا کوي بیا تاسو دا په کومه غلطه لار روان کړی شوی د دوی نه تاسو کړه ستاسو په شریکانو کې څوک داسې هم شته چې حق لار خي ورته وایا هغه صرف الله دی چې حق لار خي بیا دارته وایي چې څوک حق لار خي آیا هغه د دې زیات مستحق دی چې خلک په هغه پسې روان شي یا هغه چې په خپل هم لار نه مومي تر سوچ ورته اون خودل شي اخر تاسو له څه شوي دي دا څنګه اړولې فیصله کوي حقیقت دا دی چې په دوی کې اکثر خلک تش په قیاس او په ګمان پسې روان دي حال دا دی چې ګمان د حق ضرورت هیڅ هم نه پوره کوي سچ دوی کوي الله تعالی خمالوم دي او دا قران هغه سیس نه دی چې د الله د وحي او د تعلیم نه بغیر دی جوړ کړی شي بلکې سچ مخکې راغلی وو دا خو د هغه تصدیق او د الکتاب تفصیل دی پدې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائنات د بادشاہ د طرف نه آیا دا خلک وایي چې پیغمبر دا د ځانه جوړ کړی دی ورته وایا که تاسو په دې الزام کې رښتینی یای نو یو صورت د دې پشان جوړ کړي او راي وړي او د یو الله نه بغیر چې نور څوک راغښتې شي د مدد د پاره هغوی راوغواړي اصل خبره دادا چې کم سیس د دوی په علم کې را نغه او داغه انجام هم د دوی مخې ته را نغه هغه دوی خامخا په قیاس سره دروغ وګڼو دغه څخه د دوی نه مخکې خلکو هم دروغ ګڼلې وو نو وګورئ د هغه ظالمانو څه انجام شو په دوی کې با څه خلک ایمان راوړي او څه بارا نوړي او ستارب دغه فساد کوونکی خپې جنې کو دوی ته دروغجن غني نو ورته وایا چې زما عمل زما د پاره دی او ستاسو عمل ستاسو د پاره دی سچ زو کوم داغه تاسو ذمہوار نه او سچ تاسو کوی داغه زو ذمہوار نه يم په دوی کې ډیر خلک دي چې ستا خبري اوري خو آیا ته به کڼو ته خبره واوروي خو کو هغوی په هیڅ نه پوهیږي په دوی کې ډیر خلک دي چې تا ته ګوري خو آیا ته به ړندو ته لار اوخه خو کو هغوی هیڅ نه ویني کدا دې چې الله په خلکو باندې ظلم نه کوي خلک په خپل ځان باندې ظلم کوي نن دوی د دنیا په ژوند کې مستی او په کوم ورځ چې الله دوی راجم کړي نو دا د دنیا ژوند با دوی ته داسې ښکار شي لکه چې دوی هسي یو ساعت د یو بل د پیژنګلو د پاره حساب شوی وو په هغه وخت کې با حقیقت معلوم شي چې واقع سخت پتاوان کې پاتې شو هغه خلک کوم خلکو چې د الله ملاقات دروغ وګڼو او هرگز هغوی په نیغه لار باندې نه
د کم بد انجام نه چې مونږه دوی يرو کو داغه سه حصہ مونږه ستا پجون کې تا ته اوخیو او کو تا داغه نه مخ کې پور تکړو خو بهر حال د دوی راتل زمون طرف ته دي او سچ دوی کوي الله په هغه باندې گواه دی د هر امت د پاره یو رسول دی نو کله چې یو امت ته داوی رسول راشي نو داوی فیصله پوره په انصاف سره کیږي او په هغه باندې د زره هم ظلم نه کیږي وای کوستاسو دا وعده رښتینی وي نو اخر دا به کله پوره کیږي ورته وایا زما په اختیار کې خو زما خپل نفع او نقصان هم نشته هر څه د الله د مشیت سره تړل شوی دی د هر امت د پاره د مهلت یو موده مقرر ده کله چې دا موده پوره شي نو بیا د یو ساعت د پاره هم مخکیواله او رستواله نکی دوی ته وایا چې تاسو چری دا سوچ هم کړی دی چې کچری د الله عذاب ناصافه د شپې یا د ورځې راشي نو تاسو څه کولای شئ اخر دا کم داسې سیز دی چې داغه د پاره مجرمان تلوار وکړي آیا چې کله عذاب پتا سو راشي نو حلبای تاسو منه اوس بچ کې دل غواړي حال دا چې تاسو پخپلا داغه د زر راتلو تلوار جوړ کړی و بیا به ظالمانو ته ویل شي چې اوس د همیشه عذاب مزه وسکئ تاسو چې د عمل سګټه کړی وي داغه د بدلینه سیوا با بل څه بدله تاسو له درکې دي شي بیا ته پوس کويستانه چې دا تاسو وای نو آیا واقعي دار اختیاري ورته وایا په خپل رب می د قسم وي دا بالکل اختیاري او تاسو دومره طاقت نه لرئ چې دا دراتلو نه منع کړئ او هر هاغه چا چې ظلم کړی وي کو داغه سره د ټوله دنیا همره دولت هم وي خو دې تبا تیار شي چې دغه عذاب نه د بچ کېدو د پاره هغه دولت په فدیه کې ورکړي دا خلک چې کلا هغه عذاب ویني نو پزړه کې به پیمانه شي لیکن د دوی په منځ کې به پورا په انصاف سره فیصله کیږي او هیڅ ظلم به پرې نه کیږي واورئ په اسمانونو او پزمکه کې چې سدي هغه د الله دی یاد لرئ د الله وعده رښتینی ده خو اکثر خلک پوهیږي نه هم هغه ژوند کول کوي او هم هغه مړ کول کوي او خاص هم هغه تاسو د ټول واپس کېدل دي خلکو تاسو تاسو د رب د طرف نه نصيحت راغله دي دا هغه سیز دی چې د زړونو د مرزونو شفا ده او څوک چې دا قبول کړي دا غوي د پاره راهنمایي او رحمت ده اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې دا د الله فضل او داغه مهرباني ده چې دا سیز هغه راولېګو په دې باندې خلکو لا خوشحالي کول پکار ده دا د هغه ټول سيزونو نه بهتر دی کم چې دا خلک جمع کوي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کم رزق الله ستاسو د پاره نازل کړي وو دا غینا تاسو پخپلا سه حرام کړل او سمو حلال کړل د دوی نه تاسو کړه آیا الله تاسو له د دې اجازه درکړي وو یا تاسو په الله پوری دروغ تړئ کم خلک چې په الله پوری دا دروغ تړي دا غوي سګمان دي چې د قیامت په ورځ با دا غوي سره سمامل کیږي الله خو په خلکو باندې د مهرباني نظر کوي خو اکثر انسانان دا سیدی نبی صلی الله علیه وسلم ته چې په هر حال کې او د قران نه چې هر څه اوروي او اے خلکو تاسو هم چې هر څه کارونه کوي پاغه ټول کې مونږه برابر تاسو ته ګورو د زره همرا سسیس په اسمان او پزمکه کې داسې نشته نور کوټه سیس او نه غټ سیس چې هغه ستاسو د رب د نظر نه پټوي او په یو واضح کتاب کې درج نوي واوري څوک چې د الله دوستان دي چې ایمان راوړو او د تقوا لار اختیار کړه دا غوي د پاره د س یری او د س غم موقع نشته دنیا او په آخرت دوانو کې دا غوي د پاره زیره دي د الله خبري بدلې دې نشي دا لویه کامیابی ده اے نبی صلی الله علیه وسلم کمی خبرې چې دا خلق پتا پسې جوړوي هغه دې تا غمجن نکړي عزت ټول د الله په اختیار کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهه خبردار شي که د اسمانو سیدونکو دي او که د زمکي ټول د الله په ملکیت کې دي او کم خلق چې د الله نه سیوا
خپل خود ساختو شریکانو ته आवाजونه کوي هغه صرف په وهم او ګمان پسې روان دي او تش قیاسونه چلوي هغه هم الله دی چې تاسو د پاره شپه جوړ کړه چې آرام او سکون پکې حاصل کړئ او ورځې روخانه جوړ کړه پدې کې نخې دي د هغه خلکو د پاره چې په آزاد غوګونو د پیغمبر دعوت اوري اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې کم خلک په الله باندې د دروغ الزامونه لګوي هغه هیڅ کله خلاصې نشي مندلې یا د یو څو ورځې په دې ژوند کې دي مزه وکړي بیا زموږ طرف ته داوی واپس کېدل دي بیا چې کم کفر هغه کوو داغه په بدل کې با ورته مونږه د سخت عذاب مزه ور اوسکو دوی ته د نوح علی السلام قصه واوروا دغه وخت قصه کله چې هغه خپل قوم ته ویلی وو چې اے زما د قوم رونو کستاسو په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په ذریعہ تاسو د غفلت نه را بیدارول تاسو ته ګران شوي وي نو زما باور په الله باندې دا تاسو خپل جوړ کړي شریکان را جمع کړئ او متفقه فیصله وکړئ او چې کومه منسوبه تاسو په خیال کې وي باغه خزان په کړئ چې داغه یو اړخم تاسو د نظر نه پټ پاتې نشي بیا زما خلاف باغه عمل وکړئ او ما ته هرگز مهلت مرا کوي چې تاسو زما د نصیحت نه مخواړو نو زما مو څه نقصان وکړو ما خو تاسو نه سو اجر غوښتل نه وو زما اجر خو د الله په ذمہ دی او ما ته حکم شوه دی چې کو څوک مني او کو نه مني زب په خپل مسلمان اوسم هغه دروغجن وګڼو او نتیجه دا شوه چې مونږه هغه او داغ سره چې کم خلک په کشتۍ کې وو ټول بچ کړل او هم هغوی مو پزمکه کې داغوی په ځای کې نول او هغه ټول خلک مو غرق یعنی ډوب کړل چې زمونږه آیاتونه دروغ ګڼلې وو نو وګوره چې کوم خلکو ته خبرداري ورکړې شوی وو او بیا هم هغوی خبره اونم منله دا هغوی څه انجام شو بیا د نوح علی السلام نه وروسته مونږه مختلف پیغمبران خپل قومونو ته ولېګل او هغوی ورته صفا صفا نخي ویوړلې خو چې کم سیز هغوی د مخ کې نه دروغجن ګڼلې وو پاغي بیا ایمان را نوړو دغه شان مونږه د حد نه د اوریدونکو خلکو په زړونو باندې مهر لګوو دا غوی نو رستو مونږه موسی علی السلام او هارون علی السلام د خپل نخو سره فرعون او داغو سردارانو ته ولېګل خو هغه د خپل لوی غرور وکړو او هغه مجرمان خلق وو نو هر کله چې زمونږ د طرف نه هغه ته حق ورغه نو هغه اویل چې دا خو صفا جادو دی موسی علی السلام اویل آیا تاسو حق ته داوای کله چې هغه تاسو ته راغې آیا دا جادو دی حال دا چې جادوګران بری نمومي هغه په جواب کې ویل آیا ته د دې لپاره راغلې چې مونږه د هغه طریقې نه واړوي په کومه طریقه چې مونږ خپل پلار نکونه مونډلې دي او پزمکه کې لوی ستاسو د دوانو قائم شي مونږ ستاسو د خبرو منون کې نه یو فرعون خپل سړو ته ویل چې ما ته هر ماهر جادوګر حاضر کړي کله چې جادوګران حاضر شول موسی علی السلام ورته ویل سوچ تاسو غرزول غواړی هغه وګرځوي کله هغه خپل جادو وګرځوو نو موسی علی السلام ویل دا چې تاسو غرزول دي دا جادو دی الله اوس دا باطلوي د فساد کوونکو کار الله نسموي او الله په خپل فرمانو بیا ګوره چې موسی علی السلام د خپل قوم د یو څو ځوانانو نسیوا بل هچاونه منو د فرعون د یرینا او پخپلا د خپل قوم د سردارانو د یرینا چې په دې یریدل چې فرعون به په عذاب کې مبتلا کړي او واقعي چې فرعون پزمکه کې غلبه لرله او هغه د هغه خلکو نه وو چې په هیڅ حد نه رامنه کیږي السلام خپل قوم ته وویل چې اے خلکو کچری تاسو واقعي په الله باندې ایمان لرئ نو په هغه باور کوئ کو مسلمانان یې هغوی جواب ورکړو مونږ خاص په الله باندې باور وکړه اے زمونږ ربا مونږ د ظالمانو خلکو د پاره فتنه ما جوړوا او په خپل رحمت سره مونږ له د کافرانو نه نجات یعنی خلاصې راکړه مونږه موسی علی السلام او داغو رور ته اشاره وکړه چې په مصر کې یو څو کورونه
د خپل قوم د پاره وګورئ او د خپل دغه کورونو نه قبله جوړ کړئ او منځ قائم کړئ او مؤمنانو لا زیره ور کړئ موسی علیہ السلام دعا وکړه اے زمونږ ربا تا فرعون او داغو سردارانو لا د دنیا په ژوند کې خایس او مالونه ور کړی دي اے ربا آیا دا د دې د پاره دي چې هغوی خلک ستاسو د لارې نه بیلاری کړي اے ربا د دوی مالونه فنا او برباد کړه او پزلونی داسې مور ولګوا چې تر هغه پورې ایمان را نوړي تر سوچي دردناک عذاب اونويني دا ورته په جواب کې فرمایل ستاسو د دوانو دعا قبول کړې شو دواړه مضبوط اوسئ او د هغه خلکو د طریقې پیروي هرگز مکوئ چې هغوی علم نه لري او مونږه بنی اسرائیل د سمندر نه پورستل بیا فرعون او داغه لخر د ظلم او زیاتۍ په غرض پاغوی پسې روان شو انتر دې پوری چې کله فرعون په ډوبې دوشو نو وی ویل ما اومنلا چې حقيقي خدای داغه نه سیوا بل نشته په کم باندې چې بنی اسرائیلو ایمان راوړو او زه هم په منون کې کیم جواب ورکړې شو اوس ایمان راوړې حالکه د دې نه مخکې خودي نافرمانی کولا او د فساد کوونکو خلکو نه وي اوس خوبا مونږ صرف ستا بدن بچ کوو د پاره د دې چې ته د رستو نسلونو د پاره د عبرت نه خشه اگر چې ډېر انسانان داسې دي چې هغه مونږه بنی اسرائیل لا ډېر ښه د اوسېدو ځای ورکړو او د ژوند ډېر خولي وسایل مو ورلا ورکړل بیا غوي په خپلو کې اختلاف نکړو خو په هغه وخت وکړو چې کله ورته علم راغلی وو یقینا چې ستا رب د قیامت په ورځ دا غوي په مینس کې دا غسیس فیصله وکړي په کم کې چې هغوی اختلاف کوو اوس کو چری ستا د هغه هدایت پاکلا څه شکوي کم چې مونږ پتا باندې نازل کړي دي نو داغه خلکو نه تپوس وکړه چې هغوی د مخ کې نه کتاب لولي په واقع کې دا تا ته خاص هم حق راغلي دي ستا د رب د طرف نه نو ته په شک کوونکو خلکو کې مکیګا کنه نو ته په نقصان مندونکو کې شي حقیقت دا دی چې په کوم خلکو باندې ستا د رب وینا حق ثابت شوی دا هغه ته کو هر څنګه نخي مخه تراشي خو هغه هیڅ ایمان نه راوړي تر سوچي دردناک عذاب مخامخ را روان اونويني بیا داس یو مثال چرتشته چې یو کلی د عذاب لیدلو نه پس ایمان راوړي وي او هغه ایمان ورلا فائدمن ثابت شوی وي د یونس د قوم نسیوا د دې بل مثال نشته هغه قوم چې کله ایمان راوړي وو نو البته مونږ داغوینا د دنیا په ژوند کې د رسوای عذاب لري کړي وو او هغه لمو د ژوند نه د فائدې اغستلو موقع د یوې مودې پوری ور کړی و کچریستا د رب فخ داوي چې پزمکه کې دي ټول خلق مؤمنان او حکم منون کی وي نو دزمکه ټول خلق با ایمان راوړي وي نو آیا ته به خلق مجبور کړي چې هغوی مؤمنان شي څوک د الله د اجازت نه بغیر ایمان نشره وړي او د الله طریقه دادا چې کم خلق د عقل نه کار ناخلي نو هغه په هغه باندې ګندګي ور غورځوي دوی ته وایا پزمکا او پاسمانونو کې چې سدي هغه ته پغړې دلو سترګو وګورای او کم خلق چې اډو ایمان راوړل نه غواړي داغوی د پاره نخي او يرونه اخر څه فائدہ کولی شي دا خلق د دین سیوا د بل سو انتظار کوي چې هم هغه بدی ورزي اوویني کمی چې د دوی نه مخکې تیر شو خلکو لیدلې دي دوی ته وایا خدا نو انتظار کوي زه هم تاسو سره انتظار کوم بیا چې کله داسې وخت راشي مونږ خپل رسولان او هغه خلق بچ کوو کوم چې ایمان راوړي وي اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے خلکو کو چې تاسو تر اوسه پوری زما د دین پاکلا پس شک کیای نو واورای چې تاسو د الله نه سیوا د چا بندگی کوي زه داغه بندگی نکوم بلکې صرف دهغه الله بندگی کوم چې داغه په قبضه کې ستاسو مرګ دی ما ته حکم شوی دی چې زه د ایمان راوړونکو خلکو نشم او د الله نه بغیر یوې داسې هستۍ ته आवाज مکوا چې هغه نه تا ته فائدہ در رسولې شي او نه نقصان
کتا داسې وکړل نو په ظالمانو کې به الله تا په مصیبت کې واچوي نو داغه سیوا بل څوک نشته چې دغه مصیبت لري کړي او کو هغه ستا په حق کې د سخېګړي اراده وکړي نو داغه فضل واپس کون کې هم څوک نشته داغه چې په خپل بندگانو کې چاته خوښ شي نو په هغه خپل فضل کوي او هغه معاف کون کې او رحم کون کې دی اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے خلکو تاسو د رب د طرف نه حق راغله دي اوس چې چا سیده لار اونې والا نو داغه په سیده لار تلل داغه د پاره فائدہ لري او څوک چې گمراه پات شو نو داغو گمراهي داغه د پاره تبا کون کیدا او زه پتا سو باندې سو حوالدار یعنی نگران نه يم او اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه هدایت پیروي کوا کم چې تا ته د وحی په ذریعہ درلېګلې کیږي او داغه پوری صبر کوا چې الله فیصله وکړي او هغه بهترین فیصله کوونکی دی